محمد صاحب سلامونه دي وعلیکم السلام وایم. تا پوښتنه کړې ده چې دا اوس چې کوم ووټ روان دی په دې ملک کې د دې شرعي حیثیت څنګه دی، دا روا دی که نه، او که روا دی یا ناروا دی، موږ ووټ استعمال کړو که نه، او که استعمالوو چاته یې ورکړو. جناب دا پوښتنه خدای حاضر دی مقررو خلکو کړې وه، خو زه مصروف هم جواب مې چاته نه ورکړی. دغه ووټ چې اوس فلحال روان دی په کومه طریقه باندې چې د امي او د ملا رایې یو رقم د فرق نصر لري، د یو عاقل انسان و هوښیار و یو زرګو نیکو متقي انسان و د یو جاهل و یو رویني و چرسي و د یو ناروا رایې یو رقم د فرق نصر لري، د نر و د ښځې رایې یو رقم د فرق نصر لري. دغه طریقه د ووټ په شریعت کې نشته. شریعت د دې اجازه چاته نه ورکوي، نه دا طریقه باندې انتخاب د امیر په شریعت کې شته. شریعت چې کومه طریقې د انتخاب د امیر لپاره ټاکلي دي په هغوی کې دا نشته. نو چې نشته نو دا غیر مشروع طریقه ده. نو اوس څه کول پکار دي؟ نو چونکې اوس د دنیا او خاص کار د دې ملک ټول خلک پر دې اتفاق دي چې د امیر د انتخاب لپاره دغه طریقه غوره کړې ده. کومه طریقې چې شریعت مختاره کړې دي په هغه طریقو نه دي. اوس دلته په دې ملک کې دغه طریقه د ووټو د انتخاباتو رایج ده، او عامه دنیا هم تقریبا پر دې باندې اوس اتفاق کړی دي چې انتخاب د امیر پر دغه طریقه د انتخابات. نو لهذا اوس استعمال د دې په خاطر چې عام مسلمانان په دا شی باندې مبتلا دي او په دغه طریقه باندې انتخاب کوي، نو غالبا به ان شاء الله د یو عظیم ګناه او شی نه لري که اوس انتخاب د امیر په دا طریقه باندې او ووټ استعمال کوي بدی نشته. بلکې ما فکر سره اولا خبردار چې استعمال سي، ځکه چې کته ووټ نه کې استعمال بل نه کې استعمال د نیکان خلک ووټونه نه استعمالي چې دا طریقه نه ده، او بدان خلک استعمالي او ستا په نه استعمالولو د ووټ سره دا کاروم نه پاتېږي، په بله طریقه باندې انتخاب د امیر هم نشي کېدلی. نو مجبور یو چې یو بد سړی به راباندې راځي، ضرور به یو بیکاره خلک راباندې مسلطه کېږي، ځکه بیکاره خلک ووټونه مستعملوي. لهذا په کار ما په خیال سره دا ده چې در دغسې کښېنستلو دا بهتره ده چې ووټ استعمال سي، انتخاب د یو ښه سړي وسي، خیر خلک اهل خیر خلک د ووټونه استعمال کړي چې پر سر باندې مو یو نیکان خلک یو با صلاحیت خلک راسي، بدان خلک په سر باندې امیران نسي، بیکاره خلک په سرو باندې مشران نسي. دې پر ځای چې بد خلک په سرو باندې مشران کېږي، دا و پر ځای دا ښه دی چې ښه د خیر اهل خیر خلک په سرو باندې مشران نسي. بیا دا خبره چې اوسور کم چاته ووټ استعمال کم چاته یې ورکم، نو ته په ما خبرې چې زه په دې سیاسي پارټیانو کې د یوې پارټۍ سره هم داسې د بیعت لار نه لرم چې بیعت وکړي، او اراده لرم چې ووټ استعمال کړم. خو ګوره ستا دپاره چې اوس تا پوښتنه کړې ده د خبر درته کوم، ته به په دغه وخت کې د ووټ د استعمالېدلو الله جل جلاله حاضر و ناظر ګرځې. بس ته به خدای جل جلاله ته متوجه کېږې، داسې څوک به انتخابوي، خپل زړه ته خپل ضمیر ته به توجه وکړې، فیصله به په خپل زړه او خپل ضمیر کوي چې ستا زړه ستا ضمیر ستا دماغ ستا دین و اسلام و ایمان تا ته دا وویل چې دغه سړی د اسلام دپاره، دغه سړی د ملک دپاره، دغه سړی د یو مظلوم د نصرت او د کومک دپاره خیر په دې خلکو کې چې دا ولاړ دي زما په علاقو کې ووټو ته دا ټول دغه سړی خیر دی، هغه سړي ته ووټ ورکړه. بس دا لنډه خبره. یعنې د چا د پارټۍ لحاظ مه ساته چې زه د دې پارټۍ یم، د چا د قومیت لحاظ مه ساته چې دا زما قوم دی، د دې لحاظ یې وساته ستا په فکر باندې دین و اسلام ته ګټه څوک رارسوي په داخلو کې، ستا په فکر باندې د یو مظلوم کومک په داخلو کې څوک کوي، ستا په فکر باندې د یو ناروا و د یو غل و د یو ظالم و د یو شریر دغه په دې خلکو کې څوک کولی شي، ستا په فکر باندې د دې ملک دپاره د منفعت او د خیر او د برکت او د پرمختګ ذریعه په دې خلکو کې څوک دي، هغه سړي ته ووټ ورکړه. بس
که چیرې دې داسې وکړل نو ته د الله تعالی جل جلاله حق ادا کړي بیا پر تا د الله تعالی رحمت او که د خالد قومیت لحاظ وساتي په دې پوهېدل چې د 4 کسان ولاړ دي 5 کسان ولاړ دي هغه سړی د اسلام په خاطر د دین په خاطر د ملک په خاطر د مظلوم د مدد د کومک په خاطر باندې دغه سړي خیر دی موږ ته دردا خیر راوړلی سي لکن بیا دې هغه ابل سړي ته د خپل پارټي یا د خپل قومیت په خاطر ابل سړي ته دا ووټ ورکړي بیا دې خیانت وکړي بیا به شاید لعنت ووري ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي که یو څوک راولاړ سي په یو قوم کې یو سړی د یو کار لپاره منتخب کی امیر وټاکي خو په هغه قوم کې دغه سړي چې د منتخب کړ دي دغه بل خیر سړی موجود وو دی پوهېدی چې هغه پر خیر دی مګر هغه پرېښوي دغه نااهله سړی هغه اهل پرېښوي د نااهله سړی منتخب کړي فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا سړی د خدای سره خیانت وکړي د الله تعالی خائن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړي د ټول مسلمان ټلیفون باندې ټلیفون راسي د خبرې راقطه کړلې ووټ هغه چاته ورکړي چې هغه ستاسو په ضمیر ستاسو په زړه باندې ظالم نه وي غل نه وي یو ناروا نه وي فحاش نه وي یو منافق نه وي یو د اسلام خلاف سړی نه وي د دین د احکامو منکر نه وي د اسلام د ارکانو منکر نه وي دا چاته ووټ ورکړي نور زه دا نه درته چې فلانکي پارټي ته فلانکي پارټي ته خپل پر ضمیر فیصله بس دا نه درته چې خامخا امیر ته ورکړي خامخا مولا ته ورکړي دا ووټ بلکې دا درته چې د خپل ضمیر سره فیصله وکړه چې ستا په زړه کې ستا په ضمیر کې دغه سړی د مظلوم ملګری دی دغه سړی د فحاشي او د ناروا خلاف دی دغه سړی چې دی د کلمه ضرورت د دین او د اسلام پیښ دی زما د مسلمانۍ ملګری دی دغه سړی چې دی د کفر او د یو ناروا او د یو غل او د یو ډاکو د دوه خلکو خلاف دی دا سړی زما ملک ته ګټه راوړل سي غل نه دی په خپل غلاوي نه کې بس دا سړی ته ووټ ورکړه کله دغه سړی ته دکی ورته ته معلومېدل چې هغه اهل دی هغه نه اهل ته دی ورکړي بیا د خیانت وکړي بیا د الله جل جلاله لعنت وريږي او کته ته دا معلومېدل چې دا اهل دی بیا دی ورکړي هر څوک چې دی ستا په ذهن او په ضمیر باندې اهل هغه ته چې بیا ووټ ورکړي بیا د الله تعالی رضا په حاصلېږي بیا ووټ شي دی بیا انتخاب دی یو امیر دی مسلمانان امیر ته ضرورت لري د ملک خامخا یو وزیر او باچا ته ضرورت لري چې د خلکو په انتخاب باندې راسي ته خپل په ضمیر خپل په ځل کې خپل په عقل باندې داس چاته ووټ ورکړي چې ستا په ضمیر ستا ستا په عقل دغه سړی اهل وي د ارچا بساغت ووټ ورکړي الله جل جلاله دې وکړي چې مسلمانانو په سر باندې یو نیک با صلاحیت با اهلیت چې زموږ د دین او د اسلام او د مذهب محافظ وي او د مسلمانانو ناصر او معاون وي او د ملک لپاره سبب د خیر وي دغه څوک دی الله جل جلاله مختص په سر باندې مقرر کړي نور خلاصه دا ده چې ووټ استعمال کړي ووټ مپرېږدي استعمال کړي ټول مستعمل کړي خو اهل کار خلکو ته ورکړي با اهل خلکو ته ورکړي اهل صلاحیت ته ورکړي د اهلانو ته خالد قومیت په نامه باندې خالص د پارټي په نامه باندې نه اهل خلکو ته ووټ ورکول دا ګناه ده دا بې ناروا دي دا د اسلام سره خیانت دی دا به سبب د لعنت جوړیږي هغه چاته مور نور د خاص پارټي تایید نه درته کوم چې خامخا دې پارټي ته چې هر پارټي کې خپل ضمیر سره فیصله وکړه زه خپل ووټ استعمالوم خپل می انتخاب کړی دي زما په فکر باندې چې زموږ د علاقه کې څوک دي چې لایق دی اراده لرم چې هغه ته ووټ ورکړم هغه نه په دې معنی کوم چې ته مولای نه په دې معنی کوم چې ته امین نه په دې معنی کوم چې زما د قوم نه په دې معنی چې فلاکی پارټي مشره بس زما ضمیر او زما د فکر باندې زما د علم موافق کم سړی خیر کم سړی دی وطن او د ولس لپاره خیر دی هغه سړی کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته